د اهل سنت او والجماعت چې په قبر کې د مسلمان د پاره بیا خوشاله دي، او چې کم سړی مسلمان نه دی، کافر دی یا بد عمل دی، د هغه د پاره په دې قبر کې هغه عذابونه او سختۍ دي چې د هغې مثال نشته. الله دې موږ محفوظ وساتي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یو انسان نه چې کله ساه خیږي، اوږد حدیث دی، فرشتې دله راشي، دومره لرې د ده نه فرشتې کیني لکه د ده چې څومره نظر لګي. نو که دی مسلمان دی او دی صالح دی او نیک عمله دی، نیک عمل هغې ته وایي چې د رب العالمین د خوښۍ او د الله د رضا مطابق خپل ژوند تیر کړي. بد عمل هغې ته وایي چې د الله د رضا او د الله د خوښۍ او چې رب العالمین څه ویلي دي د هغې مطابق نه بلکې د هغې خلاف خپله زندګي تیره کړي. یعنی الله خوشحاله که دا ښه ژوند دی، رب العالمین یې خفه که دا عمل صالح نه دی، دا خراب عمل دی. نیک عمل والا مسلمان دا فرشتې دومره لرې کیني چې څومره د نظر لګي، او دا فرشتې د ستورو په شکل وي. دا انسان لکه سوچ کوي چې دا ستوري زینم دا څه ښکارېږي چې دی ورته نیغ نیغ ګوري، هغه ستوري ورو ورو رانږدې کېږي. ده ته چې رانږدې شي نو د هغوی شکلونه وي، لرې و نو شکل یې نه ښکارېده، چې رانږدې شو نو شکلونه یې ښکاره شو. او دا خو څوک مخلوق د الله دی، نورانی چهرې یې دي، خشته او مزیدار شکلونه دي چې څومره نور هم رانږدې کېږي د هغوی شکلونه مزیدارېږي. آخر کې راشي او د ده د دې کټ دې خواله راورسېږي. ناګهاني نه راځي، که ناګهاني دا فرشتې راشي نو هسې نه په د هیبت راشي، هسې نه دې ونه یریږي، دله تکلیف میلو نه شي. نو د لرې دی نه ورته رب العالمین دا راښکاره کړي او په قلار قلار رو رو ورته رانږدې کېږي. چې څنګه ده ته رانږدې شي نو جناب هغې فرشتو کې بیا ملک الموت دی چې کومه فرشته د انسان نه سو باسي، په ډېر مزېدار او ډېر خشته او ډېر ښکلي شکل هغه ملک الموت ورته را مخامخ شي، ډېر مزیدار شکل چې را مخامخ شي ورته د دې ساته لګیا شي. قرآن حکیم کې الله فرمایي یا ایتها النفس المطمئنه، اے هغې نفس چې ته په دنیا کې مطمئن وې، مسلمان که په ډېر تکلیف هم خو د رب العالمین په کارونو دی یو مطمئن یو اطمینان شته، روزه هغې رب ته روزه چې تا نه به الله خوشحاله او ته به د هغې پروردګار نه خوشحاله. دا ستا روزې د دې وجود نه. او نبی علیه السلام فرمایي چې دغې وخت کې دی انسان ته الله جنت هم وښیي، دوزخ هم ورته وښیي. هر انسان له جنت کې هم ځای شته او هر انسان له جهنم کې هم ځای شته. مسلمان لم په دواړو کې شته او کافر لم په دواړو کې شته. خو چې کوم سړی جنت ته لاړ د هغه د دوزخ هغه ځای رب العالمین کافر له ورکړي، او چې کوم سړی کافر جهنم ته لاړ د هغه د جنت هغه ځای رب العالمین مسلمان له ورکړي. جوړ کړی دواړو له دي چې څوک دا ونه وایي چې رب العالمین تا خو ما له جنت کې ځای نو تیار کړی، د مخکې نه یې زما فیصله د دوزخ دپاره کړې وه، یا څوک دا ونه چې د فلانکي له خو یې د مخکې نه جنت کې ځای تیار کړی، دوزخ کې خو یې ځای نو، نه دواړو له شته. خو که دی جنت ته لاړ د هغه له جهنم ځای الله کافر له ورکړي، او چې جهنم ته لاړ د هغه د جنت ځای رب العالمین مسلمان ته ورکړي. نو چې دی کله دغه فرشتې راشي نو الله ورته هغه دواړه ځایونه وښیي مخامخ وویني دی هغه دوزخ هغه ځای وویني. او دومره خطرناک دوزخ چې دا اور نبی علیه السلام فرمایي په یو بل کې ننوځي او روځي دی، او دا اور په یو بل د پاسه پریوځي او د یو بل د پاسه دا شغلې او دا لمبې او د اور دا بړاسونه په یو بل کې تاویږي را تاویږي. د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي چې دا اور الله کله پیدا کړ نو دا زیړو، زر کاله بل شو نو سور شو، زر کاله بل شو نو تور شو. اوس د جهنم اور تک تور د تیاره، الله دې ته وساتي.
دومره تک تور او تیاره چې د الله ستاسې ځان ترې سترګې ته ونیسي پکې سړی نو دا خپل لاس به هم نه ویني، دومره تک تور. نو چې دی دا جهنم وویني نو فوراً فرشتې به ورته ووایي چې ستا دا ځای الله دې خوشحاله که، نیک عمل دې وکړه، د دې ځای نه الله ته وساتلې، به دې نه خلاصې، هېڅ فکر چې ونه کې غم ونه کې، او مخامخ به ورته الله جنت وښیي، دې له به ځای که خیر یې دغې نه خلاص شوې هغې جنت له به دی. د جنت هغه ډولونه او باغونه او حورې او هغه خشته بوټي هغه خوبصورتی به ورته الله وښیي. دومره به دې په شوق کې، دومره به خوشحاله د رب العالمین حمد به ادا کړي، شکر دی الله چې دې غم نه دې خلاص کړم، شکر دی پروردګاره چې دې خوشحالوله مې بوځې. ولې واقعي چې دغې وخت کې انسان ته سړی وښیي د دنیا معمولی غوندې مقدمه ده، لږ غوندې د والو د ټکولو، او چې جج ورته و چې ته ما بري کړې په هغه څومره خوشحالی تېرېږي، او چې جج ورته و چې یو کال 2 کاله مې قید کړې په هغه څومره غمونه او تکلیفونه تېرېږي. نو د آخرت قید یا الله تم ته وساتې، ډېره ګرانه خبره ده. او بیا د آخرت خوشحالی رب العالمین دې زموږ نصیب کړي، د هغې خو مثال نشته جناب. دی به ډېر خوشحاله، شکر دی الله دا اور دا خطرناک دی نه بچ شم، او بیا مخامخ دا جنت دی دی له ور روان یم. نو چې د جنت غوندې خوشحالی څوک وویني، د دنیا په خوشحالو څوک څه کوي؟ بیا دلته خو بچي دي، خو سړی مري، بچي به پې څه کوي، ښځه به څه کوي، مال او دولت به څه کوي، میخه به څوک ساتي، چیلی براله څوک ساتي، او دا چیلو پسې پاڼې براله څوک راوړي، او دا ځمکه براله څوک کري. په دې غم او په دې سوچ کې په دنیا کې سړی. زه یو مثال در کوم تاسو له چې پیښې پې د یو سړي خشته ښکلې دوکانداري ده او کاروبار یې، او د ګټې او د حلال رزق ولا الله په هغه خپله دوکاندارۍ کې ورکوي، ښه مطمئن دی او خوشحاله دی. او که دا دوکانداري بربادېږي نو ډېر تباه کېږي، لیکن دله د هغې دوکاندارۍ نه یو ښه کاروبار الله ورکړ، یو رکوټې غوندې کارخانه ولا الله ورکړه. دې په دوکان پاتې کېدو به بیا خفه شي که خوشحاله به شي؟ خوشحاله. هغه دوکان چې د زړه ورسره خورېده، او دا خو دوکان که چا ورته ویله که جانده وتا چوم دوکان نه دی وباسم نو ټوپک ورپسې راځي، لیکن هلته کې ورته د هغې نه ښه کاروبار میلاو شو، بس دا دوکان بیا دې بندوي، له 20 روپۍ تاوان چې هغې ته هم غاړه ږدي، بل هم ورکوي. ولې؟ هغه شی خو د خوشحالۍ او خو د هغې نه ورته مضبوط کاروبار او خوشحالي میلاو شوه، بیا هغې ته خوشحالۍ. نو د دنیا دا ژوند خو سړی ورته خوشحالي، بچي دی او ښځه ده او مال دی او دولت دی، خو چې د جنت خوشحالي ونی وي بلا ورپسې خپل کار به کوي. دا خو د آخرت هغه لالي دی نه دي. قرآن کې الله بار بار نه فرمایي لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، د نیکانو خلقو متعلق هېڅ یره به پې نه په مستقبل کې، هېڅ یره به پې نه، الله به ورته وښیي چې دغه جنت دی. مطمئن شو، خوشحاله شو. ولا هم یحزنون، او که په دنیا کې ته بچي او مال او ښځه او دولت او نوسي او کړوسي پاتې شو، غمجن کېږي به ورپسې نه، هغې پسې خفه کېږي به نه. ولې؟ د دې رکوټي خوشحالۍ نه ورته رب العالمین همیشه او قیمتي خوشحالۍ وښولې. بیا به دې نه بچو غم نه کوي، بیا به د مال غم نه کوي چې دنیا کې پاتې شو، بیا به د ماشومانو غم نه کوي چې دنیا کې دې پاتې شو. ولې؟ رب العالمین عظیم قیمتي خوشحالۍ وله ورکړی. نو فوراً دی به دومره خوشحالی چې هغه ملک الموت چې هغه ساه راکاږي که نه، نو دی به د هغه ساه د حقوق په تکلیف دومره ذره برم پې نه شي، تر دې حده پورې چې د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي، مثال یې ورکوي، وی لکه مشک نه چې اوبه ساسي، آیا مشک ته په دغه ساس کې اوبو بېدو څه تکلیف رسېږي؟ نه. یا یو میږي چې د چا په خپه باندې چک ولګوي نو په هغې ته تکلیف میلاویږي؟ نه. دقه رنګې دی به د ساه د اوښکو په تکلیف دامره پې نه شي لکه میږي چې په چا باندې چک ولګوي. ساه ته ووتله، چې ووتله نورې فرشتې ورته تیارې تابعدارې ناستې، هغې ته فوراً هغه ساه والي، یو رب ته سترګې دته په لاس کې هغه ساه نه پرېږدي، رب ته سترګې یې مته نه پرېږدي، هله شا به راکړه، هغه ساه ته والي، چې والي د جنت نه ځان سره کفن راوړي. د جنت کفن مونږ دنیا کې دلته کې د سان کفنونه ورته اچو، هلته وله رب العالمین د جنت نه کفن را لېږلي، اوله ورکړي، هله ملک الموت شا به زر راکوه، روح ته والي، چې والي په هغه د جنت په هغه کفن کې ونغاړي،
او د دوالو جهانو مبارک سردار فرمایي وی خوشبویه هم ولا د جنت نه راوړي هغه پې پورې کړي. نو صاحب رواني کې برا په علیین کې برا په اووم اسمان کې صدر دفتر دی، صدر دفتر دا روح هلته وړي هلته اندراج کوي. په لاره باندې په دې فضا کې د الله فرشتې خورې وري، هغه فرشتې یو بل نه تپوس کوي لکه دا خوشبویي ده څه ده، د ځمکې نه خوشبویي روانه ده. وی دا د فلانکي د فلانکي زوی دی، د هغه د روح خوشبویي ده. نبی علیه السلام فرمایي هغه نوم یې یادوي چې په دنیا کې د ښایسته او ښکلي نوم و، ښکلي نوم اعلی. دعاګانې ورته کوي چې الله دې په ده رحم وکړي، الله دې دله خوشحالۍ ورکړي، د ده د برکت نه نن په موږ ګوره څونه خوشبویه ولګېدې، اسمان ته ورسوي. هلته کې د اسمان دروازه ورته کولو شي او بیا اووم اسمان ته ورسېږي، هلته صدر دفتر کې د هغې اندراج وشي. بیا دا روح کم خوازي، دا که شهید دی نو جنت ته ځي. د شهداو د ارواح متعلق نبی علیہ السلام فرمایي ارواحهم فی جوف طیر خضر تسرح من الجنة حيث شاءت لها قناديل معلقة تحت العرش تسرح من الجنة حيث شاءت. دا الله د عرش لاندې د هغې دپاره خشته مزیدار ښکلې ښکلې جالې دي، مزیدار مزیدار ځای نه دي د الله د عرش لاندې په جنت کې. دا روحونه هلته هغه جالو له لاړ شي او چې په جنت کې کم ځای خوښي نو د دوی چکرې به پکې چکرې لګوي. او که عام نیکان مسلمانانی نو علیین یو مقام دی، هغې مقام ته رب العالمین دا روح ور داخل کی. هلته چې داخل شي حدیث کې راځي او بل نه تپوسونه کوي پلان کې څنګه و، هلته خو د مسلمانانو روحونه دي، راغونډ شي ورته هغه نور روحونه، هلکه فلان کې څنګه و خو بل ورته زما زوی څنګه و خو پلار مې څنګه و خو رور مې څنګه و جي فلان کې څنګه و، دا ټول تپوسونه ته هغه روحونه شروع کي. صحابه کرام چې به کله وفات کېدل که نه نو یو بل ته به کېناستل، نو بعضې صحابو ته به صحابه کرامو دا وی ته خو وفات کېږي خو ګوره چې وفات سي نو به پیغمبر علیه السلام ګورې زمونږ سلام ووایه، دا وصیت به یې کو. بلکل چا به دا وی چې ته مړ شې نو فلانکي سره که میلاو شوې زما سلام ورته ووایه. دا په حدیثو کې روایتو کې ثابت دي. نو هغې ته تپوس کوي دی فلانکي څه شو؟ او فلانکي خو مړ دی. کله؟ خو زما نه یو میاشت مخکې مړ شوی دی یا 2 میاشتې مخکې یا دونه ټیم مخکې خو زما نه مخکې مړ دی، ولې د هغه روح دلته نه دی راغلی؟ دا نور به وایي اوهو ستا نه مخکې مړ دی او روح یې نه دی راغلی. معلومېږي دا چې د هغې بدبخته روح سجین ته تللی دی، سجین ته تللی مونږ له نه دی راغلی، ستا نه مخکې مړ دی او مونږ له نه دی راغلی. معلومېږي دا چې د هغې ظالم روح سجین ته تللی دی. دا تپوس چې کوي مسلمان به د مسلمان تپوس کوي، مسلمان د کافر د روح تپوس هلته نه کوي. دا د مسلمان دې نه معلومېږي دا چې د بدعملو مسلمانانو روح دا د علیین په ځای سجین ته هم ځي. سجین د اوومې ځمکې لاندې یو د جهنم یو کنده ده او د بړاسونو او د تو او د بدګونۍ نه ډکه ده. د کافرو او د بدعملو خلکو روحونه هغه ځای ته ځي رب العالمین نمدې وساتي. دا نور روحونه ورته یې لکه دې غریب صبر وکړی لږ اوس دمه شویله او پر تکلیف د دنیا نه راغلی دی، تکلیف مو ورکوی لږ یې پرېږدی چې دمه شي د هغې نه پس به ورسره بیا خپل ګپ شپ لګوو. او چې بدعمل انساني د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي چې دا فرشتې ورته راشي کېنیول په دومره خطرناک شکل ولا راشي، په دومره خطرناک چې حضرت ابراهیم علیه السلام ملک الموت ورسره ملاقات وکړو نو تپوس ته کوي وی چې ته نیک عمله راځې په کوم شکل راځې او بد عمله په کوم شکل ما ته ځان وکړه. طاقت به ونه لرلی شي نه بخیرات نو چې د نیک عمله انسان له په کوم شکل راځي چې هغه شکل یې ورته وښو نو بیا ورته په هغه شکل وښو چې بد عمله راځي. نو ابراهیم علیه السلام په ځمکه پرېوت، حالانکې پیغمبر دی. د پیغمبر دومره طاقت دی چې د دنیا د 400 ځوانانو برابر طاقت یې په ځمکه پرېوت بېهوشه شو. بیا ورته هغه ملک الموت ناست دی او هغه وله تلي ملي مږي او دغه کوي هوش کې چې راغی ما راته نه وي چې طاقت نشي لرلی. چا یې تپوس وکړو څنګه و؟ وایي نورې خبرې پرېږده، خو که یو ډېر نیک انساني ډېر نیک او رب العالمین جنت وله ور نه کي دې نیک لا
او د جنت په دی ورته الله دا ملک الموت د مرګ دا فرشته په دې ښکلي شکل وښی، دا خوشحالي وله ډېره ده. بس د مرګ د فرشتو د لیدو دومره خوشحالي ده، دومره مزیدار شکل وي، دومره خوشحالي وي چې که نیکعمل انسان له الله دا خوشحالي ورکي او جنت وله ورنکي دی ډېره ده. او چې کوم بدعمل انسان دی ټول عمر کفر کړی دی نو که الله د دوزخ په ځای باندې د دې فرشتې دا شکل ورته وښیي که نه، دا فرشته وویني او دوزخ وله ورنکي، بس دا عذاب هم وله ډېر دی. تک تور شکل، شنې سترګې، او چې ما ورته وکتل نو د خولې نه او د پوزې نه د اور لمبې راوتې. دومره خطرناک شکل چې ابراهیم علیه السلام غوندې پیغمبر ټینګ نه شو، بېهوشه پرېوت. نو چې دې شکل باندې راشي او دې سات لاس کې راکاږي، نو نبی علیہ السلام فرمایي دا سات په دې وجود کې خوره ورشي نه روزي، نو په زور باندې راکاږي. په دومره تکلیف یې راکاږي چې د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي لکه یو سسپار چې په اور کې سور کې او په لمدو مالوچو کې کېدی او راکاږي، نو دا مالوچ خو لمبه نه کوي، لامده دي، خو لوخړې به وایي دقسې په دې رګونو کې دا قطرې شي دا رګونه، دا راکاږي په زور باندې. او چې راکاږي او داسې مثال یې زموږ علما ورکوي لکه د غنو د ازغو ډکه اونه چې د انسان په دې رګونو کې د هغې څانګې خورې وي او دغه اونه ترې راکاږي. وی په داسې تکلیف یې راکاږي چې د دې ساه سره د ده د رګونو نه د وینې او د غوښې قطرې هم راوځي. چې راویې باسي نو د دوزخ کفن یې وله راوړي، بدبویه سخا بینتې ځي، یو سخا ټوکړه لکه د ډیران باندې چې پرته وي او د هغه ټوکړې نه بدبویي ځي او چینجي پرې اړوي، دقسې ټوکړه یې راوړي په هغې کې دا روح وله ونغاړي. او نورې د الله د عذاب فرشتې وي، یو رب د سترګې یې د ملک الموت سره پرېږدي، لاس کې یې والي، دیم بره روان کړي، د دیم دې راجم کوي. نو په دې فضا کې چې کومې فرشتې دي په هغې بوی لګي، دا بوی کوم ځای د ځمکې نه را روان دی، دا د فلانکي بدعمل انسان روح دی، دا بدبویي د هغې نه روانه ده. فرشتې ورته خیرې کوي، وی الله دې هلاک کړي، خیر یې ورته کوي. که ده دا بدعملي نه وه کړې نن به موږ باندې بدبویي نه وه لګېدلې، او په هغه نوم یې یادوي چې په دنیا کې د خراب نوم و، چې بر اسمان ته ورسوي نو دروازه به ورته کولو نه شي. لا تفتح لهم ابواب السماء حتى يلج الجمل في سم الخياط. لکه څنګه چې د ستنې په سوم کې د اوښ نه ننوتېدل مشکل دي، اوښ د ستنې په سوم کې نشي ننوتېدلی، دقه رنګې د روح اسمان ته نشي داخلېدلی، دغه دی نه راخوشي کړي سجین ته راشي. خطرناکه کنده د وینو، نوونو، بویونو، مارانو، لړمانانو، خامارانو د الله د عذاب او د جهنم د تاو کنده ده رب العالمین دې محفوظ کړي، هلته روح لاړ شي. او بدن یې څه شي؟ بدن یې خلق والي ویلم به یې غسل وله ورکړي. که نیکعمله سړی وي نو حدیث پاک کې راځي دی اواز کې چې زر مې وړی شابه، زر مې وړی زر، ولې هغه ته پته ده چې اوس خوشحالو له روان یم. او که بدعمله انساني نو وایي اواز کوي چې ای ظالمانو کم خوا مې وړی، دلته خو عذاب شته خو کم دی تاسو، ما ځکه هغه ته خو یې خولی دي د زن قدن وخت کې چې هغه جنت ستا ځای و، د هغې نه محرومه شوې او هغه دوزخ له به ځي، هغه د ځای دی، هغه دوزخ دی خو وویني په د ښه تکلیفونو او سختۍ تېرې شي. جناب په منډه روان دي چې جنازه روانه ده قبر ته یې چې قبر کې کله کېښودله او تبی ورپسې ولګولې او وارثان ته واپس شو، دوه فرشتې وله هلته راشي. که نیکعمل انسان دی نو هغه له په ډېر ښایسته او مزېدار او ښکلي شکل باندې راشي. په دې انسان داسې ټیم وي لکه د مازدیګر د مانځه نه پس د نور پرېواته دا ټیم داسې وخت دی، دی فوراً پاس هغې یې پاسي پاس دې سترګې مږي څه کوې مونځ کومه، ګوره مونځ سره خو بلد دی که مونځ کوم پرېمی دی زه مونځ کوم اسم له په قلار د مانځه هغه ټیم د دنیا کې تېر شوی دی پاتې دی، بس هلته مونځونه نشته. هغې ته فوراً تپوس وکړي رب دې څوک دی، من ربک،
پالون کی پروردگار رازق خالق مالک څوک وی ربی الله زما رب الله دی الله خو په دې ژبه یاد کړی دی کنه الله الله دا یاد کړی او چې کوم ډیر نیک دی هغه سره دا مو وي چې هغه الله چې ځمکه پیدا کړی ده اسمانونه پیدا کړی دي دا مخلوق پیدا کړی دی هغه زما رب دی زما پروردگار دی نبی دې څوک دی پیغمبر دې څوک دی دی ورته وایي چې محمد صلی الله علیه وسلم او یو روایت کې دا هم راځي چې ورته را مخامخ نبی علیہ السلام دا څوک دی الله یې په پوی کې وایي دا زما پیغمبر دی محمد یې نوم دی صلی الله علیه وسلم او که نیک عمل انسان دی ډېر نیک دی ډېر نو دې ورسره دا هم وایي چې جانا مونږ ته دې بالبینات په ښکاره او دلایلو په ښکلي احکاماتو مونږ له راغلي دي مونږ یې تصدیق کړی دی مونږ په ایمان راوړی دین دې څه دی د کم مذهب او د کم دین لاندې ژوند اختیار کړی دی د اسلام هغې به ورته وي مونږ ته پته وه چې ته به همدا وې ستا د تندي نه پته لګي مونږ ته پته وه وده شه ښه په آرام داسې وده شه لکه ناوې چې واده شي او د هغې نه پس هغه په آرام باندې وده شي او هغه څوک به دې پاسوي چې تا ته به ډېر محبوب وي د دې خوب نه وده شه په آرام دې وده شي رب العالمین ورته دې قبر ته د جنت نه سوړه وباسي او د جنت خوشحالی خوشبویې او د جنت هغه یخ یخې هواګانې هغه ورته را روانې دي او چې کوم سړی بدعمله دی چې څنګه یې قبر کې سملی او دا خلک ته لړ شي فرشتې وله راشي من ربک رب دې څوک لا ادري نه پوهېږم اوس دنیا کې خو کافر دروغ ویلی شي خو قبر کې دروغ نه ویلی کېږي اخرت کې د محشر میدان کې به هم څه وخت بعضې خلک دروغ وایي قبر کې دروغ نشته نشي ویلی کېږي رب دې څوک نه پوهېږم پیغمبر دې څوک دی لا ادري نه پوهېږم دین دې څه دی نه پوهېږم وایي مونږ ته پته وه چې ته به هم دا څه کوې ستا د تندي نه مونږ ته پته لګېده لا دریته ولا تلیته نه دې په خپل عقل الله معلوم کړی دی دین دې معلوم کړی دی او نه یې د بل چا ظالمه تابعداري کړې ده بدبخته نبی علیہ السلام فرمایي چې د اوسپنې سټکي به وله راپرېږدي د اوسپنې سټکې یضرب بمطارق من حدید د اوسپنو په سټکو به یې ووایي او چې یو درز وله ورکړي نو دا وجود به یې زره زره شي ما سوا د انسان او د پیرینا د اواز دا مخلوق اوري چغې وباسي او یو فرشته په الله مقرره کړي چې هغه کاڼه هم وي او ړنده هم وي هغه یې وایي کاڼی چې د اواز نه اوري چې رحم یې پرې نه راځي او په سترګو باندې ړندی چې ویني یې نه چې رحم پرې نه راځي دا خو په یو عذاب مقرر شو دویم عذاب څه دی غټ غټ خاماران په الله مقرر کړي نبی علیہ السلام فرمایي اویا کم از کم اویا په نورو روایتو کې زیات هم شته کم از کم اویا او زمونږ د علما لیکي چې احادیثو کې اویا لفظ راشي نو هغې نه دا اویا نه مراد د هغې د ډېروالی مراد دي لکه پښتو کې مونږ لفظ شل وایو لکه شل ځله مې دا خبره درته وکړه او ته بیا هم نه منې نو شل ځله دا په شمېرې شل نه ویلې یعنې ډېر کرته مې درته وویل بې شمېره خاماران پې مقرر شي کم از کم اویا یو خامار ولا په جبه هم ټک ورکوي او په لکۍ هم ورکوي او نبی علیہ السلام فرمایي وایي که یو خامار په دې ځمکه کې پوکې و او که نه یو خامار نو دا ټوله ځمکه چې څومره تاسو وینئ ټوله ځمکه تورنګځی او عمرځی نه او 4 ساعت الله دې مستد دا ټک بوله ورکوي دا خاماران په لکۍ به هم ورکوي او په خولې به هم ورکوي دا ټک دا 2 عذابه شو او 3 عذاب یې څه دی دا ځمکه او پرې راجوخته شي ځمکه په دې بدعمله او نبی علیہ السلام مبارک دا لاسونه داسې کړئ وی دا پختی وی په یو بل کې دقسې ورننوځي دا پختی او دا ځمکه به ورته څه وایي وی تا خو زما په شا باندې لګیا وی مزې دې کولې
نن ما ته وسپارلی شو زه تا ته وسپارلی شم. اوس به دې پته ولګي چې څه در سره کوم. او چې نیک عمله سړی وي دا ځمکه پرې راجوخته شي نو داسې زور وله ورکړي لکه د بچي چې سر خوږېږي او دا مور یې غېږ کې ځان ته رانږدې کړي وله زور ورکوي. دا بچی ورته مور یې لږ زور نور هم راکړه چې دمه شمه. او اب ورته هم دا وایي ای بنده زما په شا ګرځېدې او زما ډېر خوښ وې ډېر نیک وې. نن ما ته وسپارلی شو زه تا ته وسپارلی شم. اوس به زما حال ووینې نو چاپي وله وکړي معمولي غوندې زور وله ورکړي. او څلورم عذاب یې څه دی؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د قبر نه ورته یو سوړه کولو شي د جهنم نه د دوزخ نه او د دوزخ بړاس بدبویې تاو او اور او د اور لمبې وله را روانې وي. او چې کوم بدعملی هله شا به یې وایي چې نیک عملی وی شا به یې د جنت جامې وله راوړی د جنت بستره وله راوړی. او چې بدعملی وی د دوزخ جامې وله راوړی. په قبر کې لاندې له دوزخ بستره ورته واچوي. دوزخ ته ورته کنده کولو کوي چې دا جهنم په دې خپلو سترګو ویني او د هغې بدبویې وله راځي. خرون اوس یو خبره دلته کوو ادا چې څو کاله به دې په دې عذاب کې پروت وي. یو ورځ به وي، دوه ورځې به وي، درې ورځې به وي، یو کال به وي، دوه کاله به وي. یو سړی خو چې په جیل کې قید شي نو وایي ځه هلکه 15 کاله قید دی دا تېر به شي نو 15 کاله تېرېدل هم مشکله ده، کال هم تېرېدل مشکله ده، 6 میاشتې هم ګرانه ده. عمري قید شو زمانه عمري قید هم شپه ورځ حسابېږي دونه شو کله خو به را خلاص شي که دغه د قبر دا اوالات څونه دی 15 کاله دی 10 کاله دی 20 کاله دی. زه به یې په لنډه درته ووایم چې یو الله پې خبردار دی. خو دومره دی د کافر دپاره خو دومره دی چې تر قیامته پورې دی. څه پته لګي چې قیامت 1000 کاله کې پس راځي، 1,00,000 کاله پس راځي، 1 کروڑ کاله پس راځي، 1 ارب کاله پس راځي. په معمولي خبرو نن ګورې خلک ایمان یې پرېښود او کفر ته لاړل. په لږو خبرو مستۍ خرمستي پیسه دولت او بنگلا، پیسه دولت بنگلا او موټر دې دا خلک کم ځای ته ورسول. لکه غوندې یو پوره کوټې کوره کې لکه غوندې یو 100 روپۍ ورسره وشوې او یو راکوټې غوندې موټرګي وشو بس. اوس د ده د نظر نه انسان او عالم او نیک او بزرگ او دنیا او اخرت او خدای سره راځي بیا بس دا مست شو کنه. هغه خبرې به کوي د خلکو په مخ کې د کبر مستی به کې پیدا شو. الله پسې خبر، اخرت پسې خبر، قبر پسې خبر، عذاب پسې د قبر خبرې ګاډې وړې ولې پیسه او دولت دی وسره. الله نه ویریږي ګوره کم ذات چې دا لږه غوندې پیسه درکړې ده د الله غشتې شي، کم ذات چې دا موټرګي درکړې ده د پاکستان ته غشتې شي، کم ذات چې دا بچي درکړي زلمي په 1 سیکنډ کې د راغورځولی شي، او کم ذات چې د دنیا د عزت درکړې ده د په 15 منټه کې غشتې شي که نه شي کولی راته ووایه بس ساتې چې وغواړي هر څه خو ستا د الله په اختیار کې په لږه خبره داسې د خولې نه ګډې وډې وباسي. قبر پسې مو، خدای پسې مو، رسول پسې مو، دین پسې و، اسلام پسې و، ملا پسې و، تبلیغي پسې و، بزرگ پسې و، نیک پسې و، شیخ پسې و، هی بجو او چې منځ یې ولټی مستی به مستی بل به سم نه. او څه وایي د انسان پیسه بسي ته ډېر مالدار شوې، د جربونو خاوند شوې، ته ډېر مالدار شوې، د کارخانو مالک شوې، ته ډېر مالدار شوې، د موټرو د ګاډو مالک شوې. څونه ډوډۍ به خورې؟ دوه زیاته خوړی شي نشي خوړی. یا کومه غریب خورې هغه کم خورې زیاته نشي خوړی. غریب له خدای ښه ورکوي، هېڅ پرهېز پې نشته، پته یې بنده کړې ده خواږه به نه خورې. ما ته بعضې خلک وایي زمونږ طالبان مونږ خو زمونږ طالبان خو پوټې پرهېز هم نه کوي. راشه وګورئ زمونږ طالبان نه پکې شوګر شته او نه پکې بلډ پریشر شته دی نه پکې دا پلانکۍ بیماري شته. په هغه لوښه باندې ورته پرلت را مات کړي او د 5-6 کورو ترکاري وي او چې ته ورته وګورې دارالعلوم دیوبند ته یو ځل یو ډاکټر راغلی وي طالبانو دا ژوند ګورم کافر انګریز و
چې وی کتل هغه طالبانو ته وی اوه دا خو ټول مریضان دي، دا خو ګن خوري ګن، دا خو به بېګاله ټول مړي. ولې وی دا خاورو کې ناست دي او د کاسې ته وګوره دا تور باټینګن دی او دا پکې لوګان دی او دا پکې دال دی او دا څه ګډ وډ او صاحب ورته ناست دي، پرلت یې ورته غځولی دی، ټول د جراثیمو ډک دي، دا خو بېګاله ټول مري، کفن وله تیار کړې. دا دوی دا څه ورکوې؟ وی دا بېګاله چې اوس من دي نو بېګاله به دوه منئ یو یو، دا نور هم غټېږي دی سره، دا مري نه. دا سره طالبانو ته هم که الله داسې رزق مونږ له قسم په خدای راکړ چې دا خانان هغسې ډوډۍ نه خوري، پخوی تاسو خورو یې مونږه، مزې در کې زمونږ دي، تاسو خپل رزق په صحیح طریقه ونه خوړه، دا نه ټول مونږ طالبانو مولیانو وخوړه. روزي د چا اختیار کړې ده؟ رښتیا راته ووایه. دا که د چا په وس کې وی که نه، که د چا په وس کې وي روزي، نو مولا او طالب به په دې وخت کې تاسو نه ډوډۍ نه وخوړل. دومره ستاسو دشمنان دي. هغه خلک چې د الله لار درته ښیي، هغه خلک چې جنت ته دې بوځي، هغه خلک چې د دوزخ نه دې بچ کوي، هغه خلک چې ستا عزت او د حیا خبره کوي، هغه خلک چې ستا د خور او ستا د لور او ستا د مور د عزت خبره کوي، د پردې خبره درته کوي، د ستر خبره درته کوي، د پلار او د مور د قدر خبره درته کوي، د بچو د ماشومانو د رحم خبره درته کوي، د الله د یرې خبره درته کوي. نن ستا دشمن دی دشمن، د هغه خوله کې نوړی ستا نن بدي شي بدي. مولا ولې ډوډۍ خوري؟ نوړی ولې د په دې خوله کې ده؟ دا 2 پیسې دي مولا سره ولې دي؟ دا 2 روپۍ ورسره ولې دي؟ دا سپینه جامه دي مولا ولې واغوسته؟ یو بنګي سړی را پاسېد، بنګي سړی، او هغه له الله رزق او روزي ورکړه، ستا بدي نه شي. که مولا له الله یو 2 ډوډۍ ورکړه، یو نوړی ډوډۍ وله ورکړه او یو جامې وله ورکړه، نو بس ستا پړه بیا تیاره ده. اوهو دا ولې ظالمه سوچ نه کې، سوچ نه کې. دا مولا خو ستا احسانمند احسان یې په ځان واړوه، شکریه ادا کړه. ته چې دا مسلمان یې د چا د برکت دی؟ ته چې دا ښکلې کلمه یې چا درته ښولې ده؟ یا به درته دې مولا ښولي، یا د پلار به یا د نیکه یا د قر نیکه به درته ښولي، دې جومات کې مسله باندې چې کوم ناست ده به درته ښولي. خور او د لور او د مور دا تمیز درته چا ښولې دی؟ دا د جنت دا خشته لار درته څوک ښیي؟ دا د خدای نه دې څوک یېروي؟ سوچ وکړئ، سوچ. د دنیا دې پیسې لږه غوندې پیسه مونږ له راشي، بس اسمان تخپې ورسوو، څه به وکړې؟ دغه نوړی ډوډۍ نه زیاته نه شي خوړلی. دغه چې کوم کور کې اوسېږي دې نه زیات جنت کې نه شي اوسېدی. همدغې کې به دغه کټ کې زم سملم او تم پکې سملی، غریب هم پکې سملی او مالدار هم پکې سملی. ته به ایسي ته پروت یې، دغه غریب چې دی هغه پکي ته پروت دی، دغه به فرق وي. هر چا له خدای نن پکي ورکړي او ته ایسي ته هم نشي ټینګېدی، هلته هم در باندې اور بلیږي، نیازبین وجود دی. دغه غریب بې پکي هم خپل ژوند تېرولی شي. مستی کی ورزان کے پیدا نہ کیا. توبہ وباسه اللہ تا سارا وباخام اللہ تا سجدے لگوے دا ازمکه خکل کے والله تا توبه وباسه دا اللہ شکریہ ادا کے بندگانو، دا اللہ بندگانو اللہ تا شکریہ ادا کے. شکر دے خدایا مونږ سيو چې تا مونږ له دونه لوی عزت را کړی دی، مونږ سيو چې تا مونږ له ډوډۍ را کړی دی، مونږ الله له څو کړل، ټولو ځان له منډې دي. د شپې هم دنیا پسې منډه ده او په آخرت کې هم دنیا پسې منډه ده. معمولي خبرو سړی دنیا بیا پاتې و خیر، دغه دنیا او آخرت دواړه پاتې و، بس پیسه ده او منډه ده او ترله ده. نو خبره مې دې پورې کوله، دغه د قبر عذاب دا را روان، دا خو دغه لاره را روانه ده باندې سترګې پټېدل او دا شی شروع کېدل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم روان دی د مدینې منورې په مقبره کې، قبرونه او دوه صحابه کرامو ته په بقیع کې نوې قبرونو. صحابه کرامو ته وایي دا څوک دي؟ وایي دا دواړو ته عذاب ملاویږي په دې قبر کې، انهما لا یعذبان، عذاب ملاویږي. او دا څه دومره ګران شي کې خو ډېر خطرناک سیز کې عذاب نه ملاویږي، په ډېر آسان سیز کې عذاب ملاویږي، ډېر آسان سیز کې عذاب ملاویږي. نبی علیہ السلام په خپل هغه ته کشف د قبورو به کېده. وایي دا یو کس چې دی ده به د بولو نه ځان نه ساته. اوس هم ډېر خلک داسې دي چې متیاز یو کي بس نیک پرتوګو تړي او دس ماتې نشته، او دس نه ماتې، او دس اوچوي نه، او دس اوچولي نشته، ځان ورته ښه ښکاري، ده به ځان د متیازو نه ساتي. او دا بل چې دا چغلي خور او چغلي خور، د یو په سر یو ته وایي او د بل په سر بل ته وایي، د یو په سر یو ته وایي او د بل په سر بل ته وایي، چغلي. نو چې کم سړی
د بولو نه ځان نه ساتي او دس نه وچوي. او کوم انسان چغلي خور دی د دواړو جهانو سردار فرمایي زه درته نه وایم هغه ته به قبر کې عذاب ملاوي. بیا دوه څانګې راواغېشت، یو څانګه یې راواغېشته مبارک او هغه په لاب مې نیمه کړله، نیمه په یو قبر باندې خښه کړه او نیمه په بل قبر باندې خښه کړه. وی تر څو چې دا دواړه څانګې وچې شوي ني نو تر هغې پورې به رب العالمین دله عذاب نه ورکوي. او نبی علیه السلام فرمایي یو ځل مدینې منورې مقبرې نه بار راووته او لوی شور او غرار یې واورېده. وی یهودیان راته الله وکړل چې په دې قبرونو کې ورته رب العالمین عذاب ورکوي. دا شی را روان دي زمونږ په سر. د دنیا دا ژوند دی دا خو که 10 کاله دی او که 20 کاله دی او که 100 کاله دی، 100 نه زیات نه دی خو ختمېدو والا دی. په دې هر یو سړی سوچ وکړي چې د ما څونه عمر تېر شو او څونه مې پاتې دی. پیغمبري ژوند خو 30 کالې څه پته لګي. زه چې ډېر زیات ژوند هم نه لږ سوچ وکړې څونه باقي پاتې دی هم که ورته ورورسېږي منځ کې مړ نه شي. او هغه د قبر زندګي بیا ګورې هېڅ پته یې نه لګي چې کله به ختمېږي. نورونو لږ غوندې په احتیاط قدم اخلئ. د کبر نه ځان وساتئ، د غیبت نه ځان وساتئ، د چغلۍ نه ځان وساتئ، د نیکانو خلکو ملګرتیا او صحبت کوئ، د بدانو د مجلسونو نه ځان وساتئ. هغه زندګي تېره کړئ چې لوی الله پې خوشحالېږي او د هغې زندګۍ نه ځان وساتئ چې لوی الله پې خفه کېږي. ګوره زه ستاسو د فایدې دپاره خبره کوم. که تاسو زما په دې خبر عمل وکړو ماله به الله اجر راکړي، تاسو به د لوی عذاب نه الله بچ. که زما په دې خبر عمل هم ونه کړو نو ماله بیا هم الله اجر راکړي، ما درته بیان وکړو خو عذاب ستاسو دی. نو خدای تاسو مونږ ټول د عذاب نه وساتي.